الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لتفسير بدي مبارك درسنو كي من دي سورة البقرة شلم نمبر آية پوری خبر ختم کریو. د سورة بقرة پاول سر کی د سورة بقرة په اول سر کې د قرآن کریم ذکر شوی چې دا یقیني د الله کلام دی. بیا پسې دا خبره بیان شوې وه چې د دې کتاب منل او نه منل په دې باب کې خلک په درې قسمه دي. یو هغه صفه مؤمنان، دویم ښکاره کافران، او دریم منافقان چې هغوی په خوله باندې وایي چې موږ ایمان راوړی دی او حقیقت کې د زړه نه دی منلی، انکار کوي. بیا د منافقانو خبره لږه اوږده وشوه ځکه چې د هغوی دا مرض ډېر غټ دی او په هغې کې مثالونه هم بیان شو چې موږ پرې ښه پوهه شو. اوس په دې 21 آیت کې الله رب العزت ټولو خلکو ته دعوت ورکوي، که هغه مؤمنان دي، که هغه کافران دي، که هغه منافقان دي. او دا دعوت الله رب العزت دو قسم خلکو ته ورکوي. عفوا دا دعوت الله رب العزت دو خبرو ته ورکوي او دا دو خبرې د ایمان بنیاد دی. یو توحید چې د الله بندگی به یوازې کیږي، د هغه سره په عبادت کې څوک نه شریک کوي، او دویم دا چې رسول صلی الله علیه وسلم رښتینی د الله پیغمبر دی او دا کم کتاب چې هغه ته رالیږلی شوی دی دا د الله کتاب دی، پیغمبر دروغ نه وایي، په هغه به ایمان راوړي. دا دوه خبرې دي چې دا د ایمان په اصولو کې دي. د الله بندگی به خالص کې او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او په هغه باندې ایمان. اوس دې ایتونو کې دغه خبرې بیانېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اي خلقو اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بندگیو کئی در رب خپل آغا چی تاسوی پیدا کریئی، والذین من قبلكم او هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو، لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو تقوا دار شئ. اوس ګورئ، یا ایها الناس ای خلکو، لکه الله داسې نه ویلي چې ای مؤمنانو یا ای کافرانو یا ای منافقانو، یا ایها الناس ټولو خلکو ته الله طرف نه دا آواز دی او دا دعوت دی. هغه دعوت دې طرف ته دی چې اعبدوا ربکم، بندگیو کئی خالص د خپل رب. اعبودو عبادت ستوي د دې وضاحت مخکې شوی دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بوي اعبودو ای وحیدو. اعبودو مطلب دی چې د الله بندگیو کئی خالص. ور دا خبر لازم ده. دو خبرې ډېرې اهم یادې ساته. د الله بندگیو کئی، اوس دلته د دې سره دوه خبرې تړلی شوي دي. هر بندگی ګورې الله نه قبلوي. یو دا چې د الله بندگی وکړه، صرف د هغه وکړه، بل څوک به ورسره نه شریک کړي. دا به بندګۍ کې اهمه خبره. دویمه دا بندگی بیا د رسول صلی الله علیه وسلم نه زده کړي چې هغه ته څنګه ښوولې ده، تابعداري د پیغمبر. دوه خبرې اهمې دي. داسې نه چې الله ویلي چې ای خلکو بندگی وکړئ او څه چې په زړه کې راځي کوئ، او که ما سره پکې څوک برخدار جوړوي او که نه جوړوي. نه، بندگی چې کومه قابل قبول ده هغه دا چې خالص به د الله دپاره په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم به. ځکه دا دوه خبرې دلته بیانېږي. اولنۍ خبره اعبدو ای وحیدو، خپل رب یوازې وګڼئ په عباداتو کې، د هغه سره به هېڅوک نه شریک کړي. اعبدو ربکم، رب یې ووایي. ګوره الله یې ونه وایي چې بندګي وکړئ د الله، بندگی وکړئ د چا؟ د رب خپل. دنه به کې دې طرف ته اشاره ده. رب هغه چا ته ویل کېږي چې هغه پالنه کوي، هغه مالک دی. نو چې ستاسو پالنه کوي بیا بندگی د هغه کوئ، نو بیا د بل چا ولې کوئ؟
اوس ګور الله دلیلونه ذکر کوي په دې توحید باندې چې ولې موږ د الله بندګي وکړو. یو څو دلایل بیانېږي، قرآن د دې دلایلو نه ډک دی، ځای په ځای به راځي. نو یو خو په دې ربکم کې راغی دلیل چې ولې موږ د الله بندګي کوو، ځکه چې هغه زموږ پالنه کوي، زموږ تربیت کوي. نو چې زموږ پالنه کوي نو بیا د بندګۍ حقدار هغه دی. بل دلیل یې ورسره دا ذکر کړی دی اعبدوا ربکم الذي خلقکم، تاسو یې پیدا کړي یې، د انسانان یې پیدا کړي دي. والذین من قبلکم، او هغه کسان چې ستاسو نه مخکې دي پخواني پیدا کړي، دا نه چې صرف د موجوده انسانان الله پیدا کړي دي. او که هغه د بوتان دي د دې مشرکانو، که هغه د دوی د باطل معبودان دي، که ګټه ونه انسان پیری هر څوک دي، دا ټول الله پیدا کړي دي. نو دا اوس د کوم ځای عقل دی چې پیدا کړی ته الله یې او بندګي د بل چا کې، پیدا کړی ته الله یې د رامدد چې چغې بل چا ته وایي، پیدا کړی ته الله یې سجدې لګې بل چا ته، پیدا کړی ته الله یې رکوع بل ته لګې. نو چې ته پیدا کړی خو که ته د عقل خاونې الله وایي، نو دې خبره کې سوچ وکړه چې ته پیدا کړی، ستا مشران پیدا کړي دي، پخواني پیدا کړي دي، نو بیا عبادت صرف د هغه کوه. والذین من قبلکم، او هغه کسان چې مخکې ستاسو نه، یعنې پخواني امتونه دي او که اوسنی امت دی، دا ټول پیدا کړي الله دي او پالنه یې الله کوي. بیا د انسانانو شروع د آدم علیه السلام نه شوی، هغه قسم نږدې را روانه ده. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. د دې دوه مطلبه کیدی شي او دواړه صحیح دي. لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو تقوادار شي، دا خو موږ عام اسانه معنی کوو، نور معنی دا ده لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ. نو بچ شئ د څه نه؟ بچ شئ د اور نه. که تاسو توحید ومنو د الله، نو بچ به شئ د څه نه؟ د اور نه. دا خبره موږ ځای په ځای بیان کړې ده چې موحد مسلمان که لاړ هم جهنم ته